أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. دا سورت د نوم سورت السجده ده او 13 آیتونه دی په دې سورت کې 3 رکوګانې دي. سوال راځي چې د دې سورت نوم سجده ده نو په قرآن مجید کې خو نور هم سورتونه داسې دي چې په هغه کې سجده راغلي دي، نو بیا د هغو نومونه ولې سورۃ السجده نه ښودل کېږي؟ جواب دا دی چې په دې سورت کې کم د سجدې بیان دی، دا هغه سجده ده چې انسان د نرمو بسترو او د خوب نه راپاسي او الله پاک طرف ته په سجده کې ولګي. نور دین مراد هغه سجده ده او د دې شروع هم د مخکینی سوراتونو په شان د حروف مقطعات نشوي چې ردی په معنا باندې الله پاک عالم دی. بل په دې صورت کې چیلنج د کفارو او مشرکین ته چې هغه د قرآن مجید نه انکار کوي چې نعوذ بالله دا د الله پاک کلام دی او نسبت به کو دی ته چې دا سورت دا قرآن مجید دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان نه جوړ کړ. نو الله پاک فرمای تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نازل شوه کتاب یعنی دا قرآن مجید لا ريب فيه نشتره شک پدې کې د دې په نزول کې هیڅ شک نشته. من رب العالمين د طرفه د رب د مخلوقاتو لري. وزددو د سوال بیان ام یقولون افترا، آیا دو وی دا مشرکین وی چې دا قرآن مجید د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی؟ نو جواب د دې صرف په دې سره هم کېدو چې نه دا د ځان نه دی جوړ کړی، بلکې دوله چیلنج ورکو الله پاک. قل تورته وایا لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. چې دو دا سوال کوي چې دا قرآن مجید د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان نه جوړ کړی دی، نو تورته وایا چې زه خو یو کس چې ما دومره لوی کار کولای شو او زئی کولای شم، نو تاسو هم بیا دا کار کولای شئ ځکه تاسو هم زما په شان انسانان. نو دو ته وایا چې کچره تاسو ټول انسانان او پیریان دا راجم شئ على ان ياتوا بمثل هذا القران، د دې خبرې د پاره چې تاسو د دې قرآن مجید په شانتي قرآن مجید جوړ کړئ.
لا یأتون بمثله نو تاسو بر دې په شان قرآن مجید را نه وړئ هیڅ چرې که ټول را جمع شي جنس او انس ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که بعضی د بعضو د پاره ملاتړ او مددګاران شي د یو بل مدد شروع کړي خو داسې قرآن مجید بیا هم نشي پیش کولی او دا خو ډېره غټه خبره ده بلکې فأتو بعشر سور مثله دا قرآن مجید 114 سورتونه دي نو تاسو ته دا 104 سورتونه درته معاف شو خو د دې قرآن مجید په شانتي 10 سورتونه دا صرف راوړل وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين او د الله پاک نه علاوه تاسو چې د چا د مدد غواړئ دغه ټول د ځان سره راجمع کوئ چې څومره طاقت لري که تاسو رښتونی یئ چې دا قرآن مجید نعوذ بالله د الله کلام نه دی او دا د ځان نه جوړ کړی شوی دی نو تاسو دغه شان 10 سورتونه پیش کړئ او بیا یې ورته چیلنج ورکړو فأتوا بسورة من مثله وادعوا من دون الله ان كنتم صادقين چې دا 10 سورتونه درته هم معاف شو بلکې د دې قرآن مجید د وړوکي سورت په شان یو سورت هغه پیش کړ چې د ټولو نه لړ سورتونه هغه سورة الكوثر سورة العصر سورة النصر دا درې سورتونه چې په درې آیاتو باندې مشتمل دي والعصر انا اعطینا او اذا جاء نصر الله والفتح دا د قرآن مجید د ټولو نه لړ سورتونه نو دسی یو سورت تاسو پیش کړئ که تاسو رښتونی او بیا ورته چیلنج ورکړو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا چې دا کار تاسو کولای هم نشئ د قیامت د سبا پورې به وهم نه نو چې تاسو ټول دا نشئ کولای او د قیامت پورې څومره انسانیت راځي دا ټول لا جمع شي دای نشي کولای نو دی یو سړی دا کار څنګه د ځان نه نو معلومه دا شو چې دا هم دا کار د ځان نه نشي کولای بلکې دا د الله پاک کلام دی نو الله پاک فرمایل چې دا ټول دروغ چې تاسو وایي دغه خبرې پرېږدئ دا خوشي خبرې د دې هیڅ فایده نشته حقیقت لرا شي چې ټول د دین عاجز شوي او د سپردار شوي او دا چیلنج قبول نکو نور دی واضحه دلیل او واضحه ثبوت د دې خبرې ده چې بل هو الحق من ربک بلکې دا قرآن مجید دا حق ده ستاسو رب د طرف نه دا د الله پاک د طرف نه نازل شوی دی دا چا د طرف نه جوړ شوی نه دی نه چا د ځان نه جوړ کړی بلکې د خدای کلام او پیغمبر د صد لپاره الله پاک را لېږلی نو الله پاک فرمای ردی د لپاره لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون د دې د لپاره چې تیار ورکی هغه قوم ته ما اتاهم من نذير من قبلك چې نه دراغله دوتا سوک يرون کې ستانه مخ نو دا مراد نه چې نعوذ بالله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې نور پیغمبران نه دي بلکې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې نور قومونو او علاقو ته الله پاک پیغمبران را لېږلي تقریبا بنی اسرائیل ته 300 انبیاء الله پاک را لېږلي لیکن دا اسماعیل علیه السلام نرستو دو تا بل پیغمبر پدو کی نه راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک دو تراولی چې دا حضرت عیسی علیه السلام نه رستو تقریبا
سکم شپږ سوه کاله وروستو پیغمبر علیه السلام دوی ته راغی. نو الله پاک فرمایي لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، د دې دپاره چې تیاره ورکې هغه قوم ته چې نه ده راغلی دوی ته څوک یروونکی مخکې ستا نه. ډېر وخت داسې وشو چې په دو کې پیغمبر نه دی راغلی. لعلهم یهتدون، د دې دپاره چې دو هدایت بیا مومي، هدایت واخلي، هدایت قبول کړي. او د هر پیغمبر د ټولونه اولنۍ خبره هغه د الله پاک وحدانیت بیانول. ځکه څومره انبیا چې الله پاک را لېږلي دي د هغو ټولو بیان هغه قرآن مجید په دې الفاظو ذکر کړی دی: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، چې ای زما قومه د یو الله بندگی کوئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک راولېږو دو ته چې دو هدایت قبول کړي، او الله پاک دو ته وښایي چې الله پاک کم ذات دی. تاسو د خدای نه علاوه نورې لارې اختیار کړي دي، دغه لارې پرېږدئ، ځکه دو هیڅ نشي کولی، دو خو د ځان نه مچ نشي پاسولی. او الله پاک هغه ذات دی خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام، چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه او څه چې په دې ځمکه اسمانونو کې دي، نور، سپومۍ، ستوري، فرشتې وغیره په اسمانونو کې، دا ټول هر څه دي. په ځمکه کې انسانان، پیریان، حیوانات، دغه شانتې سمندرې، ونې، بوټي، کاڼې وغیره، دا څومره مخلوقات چې نو الله پاک دا پیدا کړی دي فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې، یعنی په مقدار په اندازه د شپږو ورځو کې، ځکه په دغه ورځو کې خو شپه ورځ نه وه، نو مراد اندازه د شپږو ورځو. و سوال دا دی چې الله پاک خو داسې لوی ذات دی چې د هغه هیڅ شیز ته حاجت نشته، او هغه کن فیکون ذات دی. نو په دې شپږو ورځو کې دا هر څه بیا ولې پیدا؟ په یو ټیم خو هم الله پاک پیدا کولی شو. نو په دې کې تعلیم دی په اصل کې خپل مخلوق چې د دنیا نظام دا به چلیږي په قلاره قلاره، آهسته آهسته، دا به روزي او اعلی ته برسي، د ادنا نه به روانېږي په قلاره قلاره، تدریجا تدریجا دا به اعلی ته رسي. ځکه الله پاک خو کن فیکون ذات دی، د الله پاک دې ته هیڅ ضرورت نه، خو په دې کې خپلو بندګانو ته تعلیم اخو چې تاسو د دنیا یو کار کوئ، نو دا به په قلاره باندې اعلی ته رسوئ، او تادی به نه کوئ په دې کې، ځکه په یو حدیث شریف کې دی العجلة من الشیطان، تادی کول دا د شیطان کار. انسان چې هر کار کوي سوچ او فکر به کوي، مشوره به کوي، استخاره به کوي، د دې په انجام باندې به هم نظر ساتي. دا چې داسې نو چې اول کار وکړي او وروستو بیا فریاد او منت کوي، دا د شیطان هغه عمل دی، ځکه دی پې وروستو پیمانه کوي. او دغه شانتي الله پاک د دنیا دا نظام دا ایښو دی. که انسان یو بوټی لګی نو هم دا دانه ناله شي او د هغې نه په قلاره تیغ شي او بیا د هغې نه پاڼه شي او رو رو دا داسې حالت ته ورسي چې انسان بیا د دې نه فایده اخلي. که د انسان خپل بچی دی نو دا هم الله پاک په داسې طریقه باندې د ادنا نه اعلی ته رسوي. دغه ماشوم بچی دی د اول په ډډه نشي اغوښتی، بیا لاسونه خپې وهل شروع کړي، د هغې نه وروستو بیا په ډډه راوړېدل شروع کړي، خو بیا هم دا کمزوري دومره وي چې که دی په ډډه واوړي او پاستر شي،
نو که بل چا په مخ نه کو نو دی خپل ځان په مخ کولی هم نشي او د دغه حالت نه ورو ناستا ولاړه او داسې حالت ته ورسي چې الله پاک وایي د بیا زما مقابله شروع کړي د خدای دین بیا د چیلنج کوي د الله پاک قانون بیا چیلنج کوي خدای پاک وایي د دغه حالت نه بیا داسې حالت ته ورسوم چې واپس دی بیا کوږ شي بیا نیغېدی هم شي بعضې داسې چې په دغه ټایم کې خدای پاک ته توبه تایب شي راوګرځي او بعضی داسې بدنصیبه او الله پاک دې زموږ حفاظت وفرمایي کم بختی چې په دغه حالت کې هم نه نیغېږي چې د دین ښکته لاړ شي نو هلته کې بیا الله پاک او دغه معامله ده چې بیا څه نو په دې کې اشاره د تعلیم ته چې په دنیا کې کار دا به تاسو په قلاره انجام ته رسوي ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله پاک په عرش پاک حضرت امام مالک رحمه الله د چې کله درس ورکو د دنه تپوس وشو ردی په بارکی شاګردانو تپوس وکړو ثم استوى على العرش چې په دې مطلب باندې پوه نشو نو امام مالک رحمه الله وتو فرمایي چې معنی د دې معلومه ده او کیفیت حالت د دې هغه مجهول ده خدای ته معلوم ده چې څنګه د الله پاک د شان سره لایق او سوال کول پدې کې بدعت ته ګناه ده سوال به پدې کې نه بس د خدای د شان سره چې څنګه لایق بس هغه شان الله پاک برابر شي په خپل ځان و غیره باندې د دې اطلاق کول او یا دغه شانتي نسبت کول دا د انسان د پاره کفر مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نشته استاسو د پاره سوا د الله پاک نه من ولی سوک دوست یعنی مددگار ولا شفیع او نسوک سفارشی افلا تتذکرون آیتاسو غور نکوي فکر نکوي پدې کې چې دا ټول هر څه الله پاک کړی دي او زمون واپسې هم الله پاک ته ده او دا غنه علاوه زمون څوک مدد هم نشي کوله نو بیا ولې مونږ د الله پاک در پریدو او نور در طرف ته بل طرف ته مونږ رواني لیکن دا د دنیا یو طریقه را روانه د ابراهیم علیه السلام نه رستو د ټولونه اول شرک دا په مکه کې چې یو کا شروع کو نو پاغه پسې هم خلق روان شو عمرو ابن لوحی دا کار شروع او بیا رو دومره شرک شروع شو چې په بیت الله شریف کې 360 بوتان دا کې خوده شو او دا یو طریقه را روانه ده چې څومره گمراه او بيدینه خلکی نو خلک داغو اتباع او پاغو پسې منډه وهي او داغو لمن هغه نه پرید اگر کده جهنم ته ولې نارته او کم حق پرست خلک چی داغو مخالفت ته هم بیا دغه خلک ودري او پاغو باندې قسمه خبره او دغه شانتي کردار کشي دا بیا کوي نو الله پاک فرمای افلا تتذکرون آیت تاسو غور او فکر نکوي يدبر الامر من السماء الى الارض دغه الله پاک ته چې تدبیر کوي د معاملو د کارونو من السماء الى الارض د اسمان نظم کیتا یعنی د دنیا د کارونو تدبیر کوي د اسمان د ټولو کارونو فیصله او تدبیر دا په اسمان کې کیږي ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه بیا خيجي دغه کارونه الله پاک ته واپس کیږي فی یوم په هغه ورځ کې
کان مقداره 1000 سنه چې د مقدار او اندازه د هغې ورځې 1000 کاله مما د هغه کلونو نه تعدون چې تاسو شمارئ په دنیا کې هر انسان دعوه کوي څوک د یو شیز دعوه کوي څوک د بل شیز دعوه کوي څوک د بادشاهۍ دعوی کوي څوک د وزارتونو دعوی کوي څوک د نورو عهدو دعوی کوي او هر سړی ځان یو لوی شی ګڼي لیکن الله پاک وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير دا ټول هر څه د الله پاک په قدرت او په طاقت کې دي چاله عزت ورکي چاله ذلت ورکي چاله مال ورکي د چانه مال اخلي چاله بادشاہي ورکي د چانه بادشاہي اخلي چاله عہدی ورکي د چانه عہدی اخلي چاله زندگی ورکي د چانه زندگی اخلي لیکن الله پاک فرمای انک علی کل شیء قدیر الله پاک په هر شی باندې قدرت والا دی د دې ټولو کارونو تدبیر دا خو الله پاک کوي د دې فیصله د اسمان نه کیږي او بیا به هم دا ټول هر څه دا الله پاک ته واپس کیږي نو انسان ټول بیا دومره مغرور دی ته بیا ولې دومره په سرکشۍ کې او په دومره غفلت کې پروته چې د الله پاک نافرمانی کوي او هغه ورځ ده چې د هغې مقدار د 1000 کالو په شان دی د 1000 کالو په حساب باندې کم چې تاسو شمار کوئ د دغې په اندازه او په مقدار باندې 1000 کاله دغه ورځ چې بیا به الله پاک اعلان وکړي لمن الملک اليوم چې هغه لوی لوی دعوی چې کولې او دا غړانګ به اوچته وړه نو هغه خلک چې شو بادشاہي د چا ده هیڅ څوک په بیا حرکت نشي کولای یا به الله پاک جواب به وکړي لله الواحد القهار د یو الله پاک چې قهار ذات بادشاہي Please subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. لیکن په دنیا کې دعوګیر ډیرو نن هغه دعوګیر چې الله پاک دې زموږه حفاظت وکړي الف لام میم الله پاک علم دې په معنی د حروفو تنزيل الكتاب نازل شوه کتاب لا ریب فیه نشته ده هیڅ شک پدې کې من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقاتنا یعنی د دې کتاب په نزول کې هیڅ شک نشته دا د خدای پاک د طرف نه نازل شوی کتاب دی ام یقولون آیدوای افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا یعنی دی پیغمبر دا قرآن مجید د ځان نه جوړ کړی بل هو الحق بلکې دا قرآن مجید حق ته من ربک ستا د رب د طرفنا لتنذر د دې دپاره چې تیار ورکې قوما هغه قوم ته ما اتاهم چې نه دی راغلی دوته من نذیر څوک یارونکی من قبلک مخکې ستانه لعلهم یهتدون د دې دپاره چې دو هدایت قبول کی الله الذي الله پاک هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه وما بینهما او هغه څه چې په منځ د دې دواړو کې دي فی 6 ایام بمقدار د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش
بیا برابر شو الله پاک په عرش باندې ما لکم من دونه نشته ستاسو د پاره سوا د هغه نه من ولی څوک دوست یعنی څوک مددگار ولا شفیع او نه څوک سفارشی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ یدبر الامر هغه تدبیر کوي د کارونو من السماء د اسماننا الى الارض زمکتا ثم يعرج الیه بیا بخیج دا هغتا فی یوم پا غورز کے کان مقداره چی دے مقدار دا غی الف سنت زر کالا مما دا غ کلوننا تعدون چی تاسو شماروی